ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان د ملي تلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. نن یکشنبه د 1405 هجري شمسي کال د اسد یا زمري 15 نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې د افغانستان د ملي تلویزیون د بیلابیلو خبرونو لیدونکي وي. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي تلویزیون سیمې خبرونو ته خو په سر کې څو مهم خبرونه زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د اوبو انرژي ریاست لپاره نوی رئیس د غونډې په ترڅ کې معرفي شو. د اوبو انرژي ریاست لپاره نوی ټاکل شوی رئیس ملا رمضان ابرار د یوې غونډې په ترڅ کې ګډونوالو د یاد ریاست کارکوونکو ته وروپېژندل شو. د ولایت مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې د ښاغلي ابرار معرفت غونډه کې د ولایت مقام د دفتر رئیس قاري شکرالله کاون، د یاد ریاست پخوانی رئیس مولوي شیرجان راشدي او د اوبو انرژي ریاست کارکوونکو ګډون کړی و. په خبرپاڼه کې راغلي ولایت مقام د دفتر رئیس قاري شکرالله کاون د اوبو انرژي ریاست نوي رئیس ته د مبارکۍ ترڅنګ په چارو کې د بریا هیله څرګنده کړې او ویلي دي چې اصولو ته په کتو د خپله دنده مخته وړي او د اسلامي امارت پالیسي دي په ټولو اداري چارو کې عملي کړي. نوموړي نوي رئیس ته لارښوونه کړې چې ولایتي اداره ورسره په ټولو اصولو برخو کې همکاره ده. ښاغلي کاون د یاد ریاست د پخواني رئیس کړنې ستایلي او ویلي چې د اوبو د مدیریت په برخه کې پراخې هڅې کړې وي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي په ورته مهال د اوبو انرژي ریاست نوي رئیس ملا رمضان ابرار ویلي هڅه به کوي چې خپله دنده په اخلاص مخته یوسي او ټولې اصولي کړنې عملي کړي. نوموړي زیاته کړې چې د ولایتي ادارې په همکارۍ ورسره به د اوبو د مدیریت برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوي. باید یاده شي چې د لغمان د اوبو انرژي ریاست پخواني رئیس مولوي شیرجان راشدي د بغلان ولایت د اوبو انرژي ریاست د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. لغمان کې د فتح او ازادۍ ورځې په ویاړ د پهلوانۍ سترې سیالۍ ترسره شوي. د افغانستان د فتح او ازادۍ ورځې په مناسبت د لغمان ولایت د اولمپیک بدني روزنې او ورزش امریت تر چتر لاندې د پهلوانۍ فدراسیون په همکارۍ د لغمان او ننګرهار ولایتونو ترمنځ د پهلوانۍ سترې سیالۍ ترسره شوي. په دغه سیالیو کې شاوخوا 80 جوړې پهلوانانو ګډون کړی او د دواړو ولایتونو تکړه ورزشکارانو د یو بل پر وړاندې په زړه پورې او دوستانه سیالۍ ترسره کړې. دغو سیالیو یو شپه او ورځ دوام وکړ چې په ترڅ کې پهلوانانو خپل استعدادونه وښودل او نندارچیانو ته یې په زړه پورې لوبې وړاندې کړې. د لغمان ولایت د پهلوانۍ فدراسیون رئیس استاد سمسور افضلي ویلي د فتح او ازادۍ ورځې په ویاړ د داسې ورزشي سیالیو ترسره کول زموږ د ملي او ورزشي ارزښتونو د پیاوړتیا لپاره مهم دي. زموږ ورزشکاران د خپل نظام، خپلې خاورې او خپل ولس ترڅنګ ولاړ دي او هڅه کوو چې د ورزش له لارې د هېواد د ځوانانو ترمنځ د یووالي، ورورولۍ او سالمې سیالۍ روحیه لا پیاوړې کړو. نوموړي د دواړو ولایتونو له ورزشکارانو، استادانو، مسؤلینو او ټولو ګډونوالو څخه د همکارۍ او ګډون له امله مننه وکړه او ویل چې د پهلوانۍ د لا ودې او پراختیا لپاره به ورته ورزشي پروګرامونه دوام ولري. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه تر بیا ښه وخت.